السلام علیکم قدرمنو خويندو ورونو خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. قدرمنو خويندو ورونو زموږ د درسونو لړۍ پر مخ روانه ده. نو زموږ نننی درس چې دی هغه د das Wohnzimmer په باره کې، یعنی د کښېناستلو د خونې په باره کې یا د کښېناستلو خونه. قدرمنو خويندو ورونو موږ سره په لاندنۍ برخه کې لیکل شوي دي چې das Sofa وایي د کښېناستلو کوچ ته. das Sofakissen وایي د کوچ بالښت ته. der Teppich وایي قدرمنو خویندو ورونو غالۍ ته یا قالینه. der Heizkörper وایي مرکز ګرمي ته. der Ventilator وایي قدرمنو خویندو ورونو پکې ته. der Tisch وایي میز ته. der Spiegel وایي قدرمنو خویندو ورونو آینې ته یا هنداره. die Uhr وایي ساعت ته. der Sessel وایي قدرمنو خویندو ورونو آرامي چوکۍ ته یا آرام چوکۍ. der Fernseher وایي قدرمنو خویندو ورونو تلویزیون ته. der Fußboden وایي فرش ته یا انګړ. die Gardine وایي د جالۍ پردې ته. die Kerze وایي شمع ته یا شمع. die Vase وایي قدرمنو خویندو ورونو ګلدانۍ ته. der Kamin وایي دیوالي بخارۍ یا نغري ته. die Wandlampe وایي دیوالي څراغ ته. die Lampe وایي قدرمنو خویندو ورونو څراغ ته. قدرمنو خویندو ورونو دا و زموږ د نن ورځې درس. هیله مند یم چې درس مو خوښ شوی وي. قدرمنو خویندو ورونو که چېرته تاسې پوښتنې لرئ نو موږ ته یې په کمنټ کې پرېږدئ. انشاءالله موږ به ستاسې پوښتنو ته ځوابونه وایو. په هر ځای چې اوسئ خوښ اوسئ، خوشحاله اوسئ. الله مو مل شه.